کوم وخت کې چې ریډیو راغو علماو د هغې مخالفت کړی بیا څه وخت داسې راغو چې علما کېناستو په هغه ریډیو باندې اگر چې په هغې باندې د دین اشاعت کوو بیا هغې نه پس ټي وي راغو بیا وایي چې دا ټي وي حرام دی بیا هغې نه پس کوم ځای علما راغو ټي وي ته کېناستل بیا سوشل میډیا راغی بیا علما وایي چې دا سوشل میډیا باندې راتګ چې کوم دی دا حرام دی یو څیز چې حرام شو بس هغه بیا حرام دی که ښه دپاره دی که بد دپاره دی اوس په سوشل میډیا کې یو پلیټ فارم دی ټیک ټاک ورته چې په هغې باندې ډېره زیاته بې حیایي خپرېږي او ډېر علما چې کوم دی دې خلاف وشو زه اکثر بعضې علما وینم چې هغه ټیک ټاک ته هم ناست نو تاسو څه وایئ چې دا هغوی دپاره حرام دی تاسو دپاره حلال د دې دوه روخو سره به زه جواب کوم یو رخ خدا دی چې لکه ریډیو کوم وخت کې راته نو موږ هغه وخت نه ځکه چې موږ په خپلو یادو کې کتلي ریډیو وو ښه جي البته زموږ په یادو کې چې وه نو موبایل موږ باندې 3 دوره زموږ په جنریشن تیر شوي دي ځکه چې زموږ په زمانه کې د موبایل خو لکه لیدل جدا خبره تصور هم د چا ذهن کې نو ځکه پاکستان ته 2000 کې موبایل راغلی دی زه چین په دوره باندې وم نو مالته نه کې مې موبایل ځان سره راوړی وړې وړې موبایل یې وې دا غټ مټ دا څیزونه نو او بیا فیسبوک هم ډېر وروستو پاکستان ته راغلی دی تقریبا 2005 نه پس راغلی دی خو زه به خبره خیر د هغه ځای نه شروع کوم چې ریډیو خو ما ته نه دي یاد چې چا علماو په دې ویلو چې دا ریډیو حرام دی دا راته نشته علم نه هغه وخت کې موجود وم دویمه خبر ورپسې راغله دغه د ټلویزیون نو د ټلویزیون اوس هم علما وایي چې او د حرام هغه وخت یې وایي چې حرام دی خو بیا په دې کې زمونږ بعضې شیوخو یو فتوا ورکړه نو فتوا ما نه ده ورکړې که نه چې چا ورکړې دا به ذمهداري زمونږ بعضې شیوخو دا فتوا ورکړه چې که آنلاین ډایرکټ یو شی لایو چلیږي نو د دغه تصویر نه دی پاتې شوی دی خو روان شی دی نو هغې په دې د جواز یو فتوا ورکړې ده مونږ ورته بیا هم جایز نه دي ویلي نه هم دغې ته جایز ویلي دي نم فوټو ته جایز ویلی دي اگر چې ټول ورځې دا خلک را سره وباسي لیکن ینګ جنریشن دی که زه د سره یو تصویر وباسم زه د یاري نه انکار نه کوم اوس به د دې دا مطلب نه زه د بنده نه یریږم د دې مطلب دا دی چې زه یم دا بنده مونږ سره محبت چې په کوم نسبت ساتي کیدای شي د یو تصویر په وجه دی دا محبت اډو پرېږدي نو مونږ په دې وجه هغه ته وایو بس ټیک ده به چېرته وباسه ریسنټلی حضرت ما یو مفتی نامی ګرامي شخصیت دی او هغه سره چې کوم دی 3 واسکټ ورسره ګاډي کېږي نو حضرت وی دا ټلویزیون کې پروګرام خو ما سره ټایم نو هغوی وایي چې دا مونږ تا نه ریکارډ کړو نو هر پروګرام له ما بیل واسکټ په یو ورځ باندې 4-5 پروګرام ریکارډ کړو نو څنګه چې تاسو د لایو ذکر وکړو نو هغه دغه لایو چې کوم دی هغه په ریکارډ کو بیا چې کوم دی دا وشو نو دې خو به زه دا خبر وکړم چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هر ورځ به نوې جوړه اچوله که نه جي کوم چې ما روایت زما مقصود چې د واسکټ اچولو نه دی زما مقصود دا دی چې دغه تاسو وایئ چې یاره علماو دغه کو چې یاره که لایو چلیږي نو تصویر پاتې کېږي نه دغه مفتي صاحب لایو نو دی چې کوم دی 4-5 پروګرام په یو ورځ ریکارډ کوو بس لاړو دا بیا وروسته چې کوم دی ریکارډینګ چلیدو نو ما جی هغې باره کې خو تاسو ته دا ووایي چې لکه په دې باندې فتوا چا ورکړې ده که نه جي نو هغه ذمهدار هم دي من هفته بغیر علم والا حدیث دی لیکن چې چا فتوا ورکړې ده په دې باندې او جواز یې په کومو صورتونو شرایطو سره راوستی ده نو موږ خو دغه شرایطو صورتونو اوس دور کې حضرت د ټیک ټاک په حواله باندې تاسو زه خو خپل ځاني قایل نه یم زه خو د فیسبوک هم نه یم قایل د ټیک ټاک زما د فیسبوک پیج میج د هیڅ پیج مې نشته څوک دا نشي ویلی چې د پیج نه دا شی شیر شوی دی یا دا ما پیج نشته یو زړه نه جي نشته زړه غوندې یو آی ډي ده هغې نه هم شیر کول نشته خو هغه مې صرف دې له کولاو کړه کله کله ګاډي کې اوزګار غوندې ناست یم نو زر زر یې وګورم چې څه دي پې ښه جي صحیح حضرت ډېر په اسانه رانه ځان خلاصوئ خو بهرحال